ټولو ډېره مننه غلام چیر صاحب هم مننه چې ماته بلنه راکړه. شعرونه دي چې چاودلې شونډې تیر سیري مخ وشلېدلی ګریوان، چاودلې شونډې تیر سیري مخ وشلېدلی ګریوان، وایه نور څه ثبوت د خپلې بربادۍ راوړمه، چې نه یې ستا کړم نه د ځان او نه د کور د خلکو، چې نه یې ستا کړم نه د ځان او نه د کور د خلکو، د کوم یو حال ته مې د خپلې بدبختۍ راوړمه. او زما په درې رنګه تقسیم ده مینه هجر غربت، زما په درې رنګه تقسیم ده مینه هجر غربت، تاسو ته کم یو رنګ د خپلې زندګۍ راوړمه. زما په درې رنګه تقسیم ده مینه هجر غربت، تاسو ته کم یو رنګ د خپلې زندګۍ راوړمه. په ویښه نه صحیح ګولې مې په دې نیت وخوړې، په ویښه نه صحیح ګولې مې په دې نیت وخوړې، شاید ویده شمه په خوب کې ستا ډولې راوړمه. په ویښه نه صحیح ګولې مې په دې نیت وخوړې، شاید ویده شمه په خوب کې ستا ډولې راوړمه. تا ته درګورم او په دوو دوو کې نښته یمه، تا ته درګورم او په دوو دوو کې نښته یمه، تا له تشبیه غزل کې نمر که د سپوږمۍ راوړمه. تا ته درګورم او په دوو دوو کې نښته یمه، تا له تشبیه غزل کې نمر که د سپوږمۍ راوړمه. غزل ده چې یار چې به خپله واده سر ته رسوي او که نه، یار چې به خپله واده سر ته رسوي او که نه، ځان په جنت کې چې زما په نوم کوي او که نه. تا که بېلارې کړم خو زه خپل الله پېژنمه، تا که بېلارې کړم خو زه خپل الله پېژنمه، ابلیسه ګوره بې حسابه مې بخي او که نه. تا که بېلارې کړم مننه، تا که بېلارې کړم خو زه خپل الله پېژنمه، ابلیسه ګوره بې حسابه مې بخي او که نه. فرعون شرط ایښی د خدای دوای هم کړې ده، فرعون شرط ایښی د خدای دوای هم کړې ده، خلک راټول دي چې باران به وروي او که نه. مننه. فرعون شرط ایښی د خدای دوای هم کړې ده، خلک راټول دي چې باران به وروي او که نه. او په دغه یو ټکي مې ځان له خوله تڼاکې کړله، په دغه یو ټکي مې ځان له خوله تڼاکې کړله، هغه راځي هغه راځي هغه راځي. په دغه یو ټکي مې ځان له خوله تڼاکې کړله، هغه راځي هغه راځي هغه راځي او که نه. اوس پکې مینه پیدا شوې که نه هغسې دي، اوس پکې مینه پیدا شوې که نه هغسې دي، اوس وروڼه خپل یوسف کوی ته غورځوي او که نه. مننه. اوس پکې مینه پیدا شوې که نه هغسې دي، اوس وروڼه خپل یوسف کوی ته غورځوي او که نه. مور مې رضا کړه خو اوس غم د دې خبرې دی چې، مور مې رضا کړه خو اوس غم د دې خبرې دی چې، رشته درلېږم خو چې پلار به دې مني او که نه. مور مې رضا کړه، مور مې رضا کړه خو اوس غم د دې خبرې دی چې، رشته درلېږم خو چې پلار به دې مني او که نه. اول مې مونځ ادا کړو بیا مې ترې ظفر وغوښتو، اول مې مونځ ادا کړو بیا مې ترې ظفر وغوښتو، باقي د خدای خوښه چې اوس یې راکوي.